درگی تمایا یا چڑانگ شیس پر لای دای درگی تمایا یا چڑانگ شیس پر لای دای څخ کولای درگای دای درگای د زیړې په اندړو ولسوالۍ کې د اندړو ملت چې ده خپل مالداري او حیواني مالونه لري نو په دې خاطر باندې ډېرې قرباني وي کوي او ډېرې غوښې پرېمانه وي ډېر خواړه پرېمانه وي. او مرا پیشتر گفت میگه مرا زد. راست میگه یا دروغ میگه این دختر خالد؟ کم بود اینجا ختم جنگ کنه. باز جنگ نکرد کتی؟ نه. چرا جنگ نکرد کتی؟ نکرد دیگه. خو یوه نیمګړتیا لا هم لیدل کېږي چې دا اوس 10 منټه وړاندې رانه چا ټلیفون وواهه نو خدای دې داسې خلکو ته هدایت وکړي او که هدایت نه خدای دې برباد کړي. هدای امین کې له سترګو تللې مې خوبونه تر څو به وي ستا جدایي او دا دردونه تر څو به وي قتل هلک وکړي په بدو کې خور ورکړي د پښتنو بد رواجونه. نه ماشاءالله مونږ خو اوس لږ نیم ساعت کېږي چې هغوی ډېر ښایسته ده او ډېر امن فضا کې زندګي ده ماشاءالله. د هدف میډیا قدرمنو لیدونکو سلامونه او مینه مې ومنئ. هیله ده چې روغ و جوړ او صحتمنده به اوسیږئ. ګل ګل ماښام مو په خیر. هیله ده چې د خوښیو ډک ماښام به مو پیل کړی اوسیږئ. قدرمنو لیدونکو نن ماښام موږ راغلی یاستو د کابل ولایت پارک شهر ته. په دې هیله یم چې د نن شپې خپرونه را سره تر پایه پورې وګورئ. قدرمنو لیدونکو د لوی اختر دریمه شپه مو هم مبارک شه. یو سلام هغه دوستانو ته چې له هیواده بهر دي مسافر دي خو د ګران هیواد په ارمان دي. ای کاش نن د دغه ورځې ارمان کوي چې موږ هم په دغه ښکل او رنګینې ماښام کې په افغانستان کې وی. خبرې در سره نه ډېر قدرمنو لیدونکو خپرونه تر پایه پورې را سره وګورئ. ملتیا مو وکړئ. غواړو چې خپرونه ستاسې لپاره لا او لا ښایسته جوړه کړو. موږ نن شپه قرار لرو د کابل ولایت په پارک شهر کې. ملتیا مو وکړئ. خپرونه تر پایه پورې را سره وګورئ. قدرمنو لیدونکو تر څنګ مې دوه ځوانان ولاړ دي. غواړو چې له دوی سره وغږېږو. پوښتنې ترې وکړو چې د کوم ځای نه راغلي کوم ځای نه نه دي راغلي. اختر یې څنګه تېر کړ. نن شپه د اختر اخرنۍ شپه ده. دی راغلي پارک شهر ته. نورې پوښتنې او خبرې له دوی سره لرو. سلام ورور ستړی مه شئ. علیکم سلام تاسو ستړي مه شئ. په خیر اوسئ. ډېره زیاته مننه. نوم دې لیدونکو ته واخله. نوم مې بصیرالله ده. خوست ولایت اوسېدونکی تڼۍ ولسوالۍ. بصیرالله د خوست ولایت څخه. او تا هم وروره ستړی مه شئ. نه څه خیر اوسه تاسو ستړی مه شئ. په خیر اوسئ. ته دې نوم لیدونکو ته واخله. نوم مې طارق دی د خوست ولایت تڼۍ ولسوالۍ اوسېدونکی. د تڼۍ ولسوالۍ اوسېدونکی. دواړه د خوست څخه راغلي یې؟ ها خوست نه راغلی یم. کابل ته راغلي وي پارک شهر ته. څنګه وه اختر مو څنګه تېر شو. ورځ مو څنګه تېره کړه. تقریبا ماښام دی. څه به کوئ چېرته به ځئ نور څه پلانونه لرئ لږ لیدونکو ته معلومات ورکړه. والا بس راغلی یو چکر ویو بس دلته به ګرځو. کارغې ته هم لاړو. پغمان ته هم لاړو. دلته راغلو. به د شپې دپاره ځایونه شته خپلو ځای ته ځو. دونه ځای کې په کابل کې وګرځېدلې. پغمان ته هم لاړې. قرغې ته هم لاړلې. کوم ځای درته ډېر خوند درکړ؟ والا پغمان صحیح ده. ښکلی ځای ده ځکه طبیعي منظرې لري. نور ټول ځایونه ښکلي دي. پارکونه کارغه هر ځای ښکلی دی. خپل زړه پورې تړلی ده. خپل زړه پورې خبر تړلی دی. بل ملګري سره د غږېږم. تا نه زه یو سوال کوم. په خوست ولایت کې په دغه رقم پارکونه لکه څنګه چې په کابل کې پارک شهر دی یا دې ته ورته نور پارکونه دي په خوست کې شته که نه؟ دا هم لږ لیدونکو ته معلومات. او خوست کې خطرې مانه دي. تڼیوال پارک دی. نور داسې منظرې ځایونه لکه عاد محمد شه میدان ځاځي شول. ښایسته ښایسته منظرې لري. ښه ښایسته ځایونه شته. ځوانان ښه پرې من ورځي. چی شی دې زده دي چې راته ووایې؟ شعر راته وایې، ټپه راته وایې، ترنم کې راته چی شی کې راته؟ والا دا شیونه خو نه دي زده. دا به درته ووایي چې یعنې شعر که زده وي. ما ته فرق نه کوي که ته که دا. ما ته دواړه یو شان یاستئ. خو خیر زه له دې سره غږېږم. ته راته شعر وایې، ټپه وایې، لنډۍ وایې، هر څه چې دې یاد وي راته وایې. والا شعر ټپې دا چې خو نه دي زده. یو ترنم راته وکړه. خیر ترنم به چې ترنم ته وکړي. څه رقم ترنم چې ترنم وښایه. بس ټپې راته زمزمه کوې، سندره راته وایې، هر څه چې وایې یو څه راته وایې موږ یې اورو. ودرېږه.
لیدونکو دوی دواړه مې بالاخره په دې قانع کړل چې دواړه خپل په غبرګو اوازونو کې راته ټپې وایي، زمزمه وایي، شعر وایي، هر څه چې راته وایي هغه د دوی خپل اختیار دی. دا واک دوی ته ورکوم. زه مهرباني څه ښکلی درګی دی ښکلې یې ډانډې ښکلې یې جګې غرې سرې ناز پرلی دی څه ښکلی درګی دی ښکلې یې ډانډې ښکلې یې جګې غرې سرې ناز پرلی دی او درګي تمایا یا چړانګ شي سپرلای دی درګي تمایا یا چړانګ شي سپرلای دی څه ښکلی درګی دی درګی د زیړې یا ګل بغدړانګ بشینا سپرلای دی څه ښکلی درګی دی ښکلې یې ډانډې ښکلې یې جګې غرې سرې نا سپرلای دی. ډېره زیاته مننه کور ودان یو چکچک ورته وکړئ. ډېره زیاته مننه کور مو ودان خوشحاله اوسئ. قدرمنو لیدونکو دا د وطندارانو خپله مینه ده. افغانان ټول د مینې او محبت څخه ډک دي. فرق نه کوي که څوک د خوست وي، څوک د کونړ وي، څوک د لغمان وي. افغانستان ټول موږ او تاسو مشترکه کور دی. په دغه بیت موږ او تاسو ټول ویاړو چې افغانان یو. ملتیا مو وکړئ. خپرونه تر پایه شیبو پورې راسره وکړئ. تر څنګ مې یو ځوان بل ولاړ دی. غواړو له دې سره وغږېږو، نظر یې د ځان سره واخلو. د اختر دا 3 ورځې چېرته و، چېرته نه و، چېرته چکر ووهه. سلام ورور، ستړی مه شئ. وعلیکم سلام. مننه، قدر او مینه، احترامات تاسو ټولو ته. ستاسو د کیمرې له طریقه زه خپل سلامونه او د اختر مبارکي د افغانستان ټول غیر او ملتپال ولس ته وړاندې کوم. ډېره زیاته مننه. کور دې ودان خوشحاله اوسئ. نوم دې لیدونکو ته واخله. نوم مې محفوظ الله اریان دی، د غزني ولایت اندړ ولسوالي اوسپیلن کابل ته له انډیوالانو سره راغلی یم په چکر باندې. تا خپل په خبرو کې یادونه وکړه چې د اندړو د ولسوالۍ څخه هغه د اخترونه څنګه لمانځل کېږي. لږ لیدونکو ته معلومات ورکړه. په اندړ ولسوالۍ کې ماشاءالله موږ ډېر ښه اختر لرو. ډېر ښه رواجونه، دود و کلتور مو ډېر مشهور دی. هلته عموما په ټول افغانستان کې قرباني کېږي. په اندړ ولسوالۍ کې د اندړو ملت چې ده خپله مالداري او حیواني مالونه لري، نو په دې خاطر باندې ډېرې قرباني کوي او ډېرې غوښې پرې مانوي، ډېر خواړه پرې مانوي. ښه یې لمانځو. په دې خاطر باندې دلته راغلي یو. د انډیوالانو مو خواهش وای د کابل ځینې ساحې هم باید ووینو تر څو ټول د افغانستان ملت سره ګډ سي. نو په دې خاطر باندې راغلي دلته په کابل ښار پارک شهر ته راغلی. د دې نه مخکې هم کله راغلی وی که لومړی ځل دی؟ نه، دې نه مخکې نه یم راغلی، دا مې لومړی ځل. څنګه و لذت دې ترې واخیستې که ولې نه؟ ډېر ښه خوشحاله یم. د خوشحالي احساس کوم. ډېرې ښې شېبې دي له انډیوالانو سره راغلی یم. خوشحاله یم، واقعیت خوشحاله یم. تر اوسه مې په ژوند کې دا لومړی ځل دی چې دلته راغلی یم. خوشحالي احساس کوم. ملګري مې خوشحاله دي. کومه جالبه خاطره د پارک څخه نن ورځ دلته راغللې په ذهن کې د پاتې د څه درته جالبه او چې اول پارک ته ننوتلې؟ ولا داسې خاص جالبه خاطره خو نشته. د پارک کارمندان چې ډېر بااصوله او با نزاکت خلک دي، نو له موږ سره ډېر ښه چلند کول. کومه دا جالبه خاطره نه لرم. ډېره زیاته مننه. یو پیغام به د لیدونکو ته څه وي چې همدا شیبه د هدف میډیا په یوټیوب چینل ګوري؟ د افغانستان ټول ملت ته، بالخصوص ځوانې طبقې ته زه د یو محصل په حیث باندې دا پیغام وړاندې کوم تر څو په خپلو اولادونو باندې زده کړې وکړي. زده کړې هغه څه دي چې یو ملت کولی سي له بحران څخه راپورته کړي د پرمختګ لور ته. نو دا مې په پلرونو په والدینو باندې غږ دی چې په خپلو اولادونو باندې زده کړې وکړي، زده کړو ته تشویق کړي. که څه هم په افغانستان کې زمینه یو څه کمرنګه سوې ده، خو بیا هم آنلاین زده کړې لرو، ډېرې لارې چارې لرو تر څو خپل بچیان وکولی سو تعلیم یافته جوړ کړو. نو دا مې ټولو ځوانانو ته پیغام ده چې د زده کړو مخ ته شنډ نه سي او د زده کړو ته مخه کړي. ډېره زیاته مننه. کور دې ودان خوشحاله اوسئ. لیدونکو تر څنګ مې 3 دانې وړې ګلالۍ ښایسته ماشومانې دوی ناستې دي. غواړم چې له 3 واړو سره وغږېږم. سلام.
وعلیکم السلام. عید مبارک روزانه است. بخیر باشی. عید خودت مبارک. چطور هستی؟ خوب هستم. از کجا آمدی؟ از خانه. خب از خانه آمدی. اسم مقبولت چیست؟ آمنه. آمنه جان. دیگه هم رایت کی آمده؟ خواران می. این دختر خالی مستی خوار مستی دگم خب یکی دختر خالیت از باز جنگ خو کتش نکردی؟ نه. او خو مرا پیشتر گفت میگه مرا زد. راست میگه یا دروغ میگه این دختر خالیت؟ کم بود اینجا ختم جنگ کنه. باز جنگ نکرد کردی؟ نه. چرا جنگ نکرد کردی؟ نکرد دیگه. کدام وقت خبیتان جنگ کردی؟ نه. خب همیشه صمیمی باشین. جنگ خوب نمی. اسم تو؟ اسم من نه. ستایش. ستایش جان. چه قنامت مقبول است. اینا سر کی انتخاب کرده کی برد مانده؟ مادرم. مادر جانت زیاد دوست داره یا پدر جانت؟ یک راز تا بگو. مادر. مادرت زیاد دوست داره نه؟ من امروز مادرم زیاد دوست دارم. مادرم مرا زیاد دوست داره. خب خیلی باش ما پدر تا ببینیم برش میگم دختره که تو دوست نداره. چطور بگویم برش؟ پدرم خو مرا دوست داره. پدر مادرم دوست داره. باز من پدرم که زیاد مادرم دوست دارم. خیلی خوب است. همیشه هر دویش دوست داشته باش. مادر جای خود داره، پدر جانت جای خود داره. امروز پارک شهر آمدی. چطور بود برد؟ خوشایند گذشت یا نه؟ خوب گذشت. یک پیاله ششتیم. دید کدامش دیگه نشتیم. تنها در پیاله ششتی؟ در دیگه چیز نششتی؟ و فرچوایی هم ششتم. ترسیدن نترسیدی؟ نه چرا بترسم؟ بخیر باشی. من از خدا میترسم. بس همین کفایت میکنه نه؟ خب با بیننده هایت کدام پیام داری؟ چی میگی با بیننده هایت که همین لحظه خودت میبینه چی برش میگی؟ چی گفتنی داری برشان؟ هیچ چیز. تو چی گفتنی داری؟ خب یک سلام بنداز به کل بیننده ها. بگو سلام به کلتان. سلام به کلتان. بله در سه تان یک بای بای کنین طرف کامرا. قاری صاحب سلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. بخیر اوسه. ډیره زیاته مننه. نوم دې لیدونکو ته واخله. صلاح الدین منوم دی. پکتیا ولایت یم. او مو خو بس نن راووتم چکر ما راووهم چې ملګرو ته هم چې راځئ چې لاړ شو یو چکر وکړو. ځینې وګورو راوګرځو. د اختر مخه ده. د یو 3 ورځې خوشحالي چې د خوشحالي را تېره کړو. کورونه مو دغلته دي که په پکتیا کې دي؟ نه کورونه هم دغلته دي کابل کې. ډیره ښه ده. څنګه پکتیا ته هم چکر ته لاړ وې که نه؟ نه تر اوسه پورې چکر ته نه یم تللی خو ځو به انشاءالله وروسته به بیا ځو ورته ګورم. هلته څه پلان لري چې د چا سره لاړ شي؟ هلته ملګري شته. زیات ملګري دي. د ځینې ملګرو سره ځو بس هلته چکر ووایو بیا ګرځو راګرځو. لیدونکو ته یو معلومات ورکړه. د کابل په څېر پارکونه په پکتیا ولایت کې شته که نه؟ پکتیا خو ټوله منظره داره خپله غرنیزه علاقه ده. اکثریت منطقې شنې دي. فیل خصوص که د جملو څخه یوه واخلو سپینه شګه د زازیارب ولسوالۍ ډېره ښایسته منطقه ده. هغه ډېر خوند لري که دغسې پارکونه ډېر خوند لري؟ خو اکثره موږ ته خو د شنه ځایونه خوند ډېر راکوي که نه چې دغه چمنونه وي ښه ښه ځایونه وي. دغه اوس د زاریوب ډېر ښه ځای دی او ډېر خوندور ځای دی. موږ ته خپله خوند راکوي. موږ تللي یو ډېر واره تللي ورته. خو دا ځایونه هم ښه دي. بس چکرې دپاره دا ځای هم صحیح دی هغه ځای هم صحیح دی. موږ خو چې هر چېرته خوشحاله یو ورسره ځکه چې هر چېرته خوشحاله یې. همیشه دې په ژوند کې خوشحاله اوسېږئ. که لیدونکو ته کوم پیغام لرئ کوم څه ویل لرئ زموږ کامره ستا په خدمت کې ده. موږ لیدونکو ته هم هغه لرو پیغام لرو بس چې د اختر مخه ده چکر ووایي او 3 ورځې دي او نور موږ داسې خصوصي څه نه شو. دغسې خلکو ته د څه پیغام دی؟ کامره ولاړه د دوی د کامرې په مخ کې تېرېږي او ناک مزاحمت کې لکه مخکې چې اکاکا تېر شو. دغسې خلکو ته یو لنډ پیغام ورکړه. دغه خلکو ته مې دا پیغام دی چې څوک انټرویو یو چاته ورکوي ولاړ وي او خیر د د کامرې مخ ته نه تېرېږي. د یو شا طرف ته تېر شي او یو د بل طرف ته تېر شي. کامرې مخ ته د هېڅکله نه تېرېږي. دا یو څوک په انټرویو ورکوي دا غلطه خبره غلط کار ډېر غلط کار. ډېره زیاته مننه. کور د ودان خوشحاله او سرلوړی اوسېږي. بس همغه حال دی دوستانو. ملتیا مو وکړئ. لیدونکو
دغلته مې تر څنګ یو کاکا ودرېده ماشومان خپل د ځان سره راوړي دي زه غواړم له دې خورکۍ سره وغږېږم سلام خورکۍ ستړی مه شئ وعلیکم سلام څنګه یې ښایي صحت دې ښه دی او ښه شکر چې ښایي نوم دې لیدونکو ته واخله زما نوم سمیه ده د پلار نوم مې عبدالاحد د کندهار اوسېدونکی د کندهار اوسېدونکې سمیه جانې څومره وخت دې کېږي په کابل کې ژوند کوې 4 کاله بیا کندهار ته کله ورغلی اوکې په اخترو کې ورځو په کال کې یو وار په کال کې ورکې په دې لوی اختر کې یا په تېر کوچني اختر کې تللی وې یا دا ویل نه کړلې په تېر کوچني اختر کې یا بل لوی اختر کې ولاړو دا ویل نه کړل مکتب وای اوکې په څویم صنف کې په شپږم بله په شپږم صنف کې څویم نمره یې دوم نمره په مکتب کې دی په ټولګي کې دی د کم مضمون سره ډېره زیات علاقه لري دري سره بیا څنګه په دري کې مهارت لري که نه اوکې سمه په آینده کې څه غواړې چې درنه جوړه شي دا هم یو راز دی لیدونکو سره شریک کړه ډاکټره غواړم بله ډاکټره د وطن د خدمت د جوګه غواړي چې د وطن ته خدمت وکړي همداسې په دې هیله چې خپل امیدونو ته یوه ورځ ورسېږي پارک ته نن راغلی وې ورځ دې څنګه تېره شوه بیخي سمه تېره شوه لیدونکو ته د پیغام څه دی څه پیغام ورته لري کوم وینا ورته لري هر څه چې ورته لري کامره د په خدمت کې ده د تعلیم په باره کې چې همیشه تعلیم وکړي او خپل د هېواد لپاره خدمت وکړي بس ډېره زیاته مننه همدغه د ټولو څخه ستر پیغام دی کاکا ته هم ستړی مه شئ ستړی مه په خیر یاست خیریتي ده په خیر اوسې ډېره زیاته مننه ته د نوم لیدونکو ته واخله زما نوم عبدالاحد منیب دی د کندهار اوسېدونکی یم تقریبا 4.5 کاله کېږي کابل کې یم بله منیب صاحب څنګه دی د کندهار ژوند او د کابل ژوند فرق توپیر لري که نه ډېر زیات توپیر لري هلته داسې پارکونه کم دي او د میلې ځایونه فامیلي دپاره کم دي کابل کې ښه دي رستورانټ شته فامیلي بیا وایي پارک شته نو د ماشومانو د بازۍ ځای او د تعلیم په اړه که فکر وکړو دلته سهولتونه ډېر دي خوشحاله اوسئ کاکا نن ته هم پارک ته راغلی یو لنډ پیغام به د ځان سره ولرو هغه لیدونکي هغه موږ او ستاسې وطنداران چې سیل ته ځي د سیل لپاره د تفریح لپاره ځي تا ځان سره خپل کوچنیان راوړي دي هغه خلکو ته به د پیغام څه چې تفریح ته ځي خپل کوچنیان د ځان سره نه وړي ولا وایي ممزرما ټوله زما ټوله حق خپل ځان ته ورکوي زه خو په خپل ملګرو کې ډېر مشهوره یم تقریبا هره جمعه زه فامیلي پکنیک کوم ولسوالۍ ته ځم پغمان دې ته په دې خاطر چې د افغانستان شرایط صحیح نه دي نفسیاتي مشکلات لرو نو که خپل فامیل بچ موږ پکنیک ته بونوزو میلې ته بونوزو د دې پر ځای هم د تاثیر پاتېږي کوشش وکړو خپل اولادونه بوزو ذهني نشونمای ورته وکړو تعلیمي اړخ یې ورته وسنجوو او دا ډېر یو خوندور کار دی که خپل د فامیل سره څوک لاړ سي میله وباسي د دې هماغه ذهن تازه سي ریفریش سي په اصطلاح باندې نو نور ته هم دا توصیه ده چې خپل اولادونه بوزي ځکه چې دا د دې د ذهن نشونما ته کوي که کم ځایونه دی وي نو د دې په ذهن کې ثبتېږي نو په آینده کې ښه انسان ورسره جوړېږي د تعلیم سره دا هم یو مثبت اړخ دی ډېره زیاته مننه کور مو ودان د ورور خبرې مو واورېدلې قدرمنو لیدونکو موږ نن ماښام یا نن شپه راغلي او پارک شهر کې یو ملتیا مو وکړی دغلته ځوانان مې ډېر تر څنګ ولاړ دي قدرمنو لیدونکو زه غواړم دغه یو ورور سره وغږېږم ماشاءالله ښایسته وطني چرمداره واسکټ یې هم اغوستی دی سلام ورور ستړی مه شئ وعلیکم سلام تاسو هم ستړي مه شئ اختر مو مبارک شه خدای دې وکړي چې یو ښه او بختور اختر مو پیل کړی وي ډېره زیاته مننه په همدغې هیله موږ هم یو نوم دې راته واخله رحمت الله روشن یم له خوست نه رحمت الله روشن له خوست څخه خوست هم ښکلی نوم دې هم ښکلی تخلص دې هم ښکلی همیشه همداسې روښانه او روشن اوسېږي څنګه یې د ملګرو سره راغلی نن کابل ته راغلی د ملګرو سره یې تنا یې لږ لیدونکو ته معلومات ورکړه او والا تقریبا نن د اختر درېیمه ورځ د 2 ورځې مې په خپل خوست کې تېرې کړې نو دا د کاکا زمن او دا ملګري را سره وو نو نن مطابق وکړه چې راشو کابل ته او بیا سبا داسې پسې ځو بند امیر ته او پنشیر ته انشاءالله ګرځو به وطن مو د خوند باخلو یعنې په اوږد سفر راوتي یاستئ انشاءالله اراده مو همداسې ده د خوست څخه کابل ته راغلی د کابل څخه وروسته کومو ولایتونو ته پلان لرئ چې لاړ شئ له کابل څخه وروسته سهار کې به انشاءالله بند امیر ته ځو او بیا هغې وروسته پنشیر ته انشاءالله د خوست او د کابل ترمنځ په اخترونو کې توپیر څه دی لکه لیدونکو ته معلومات ورکړئ خاص داسې توپیر نشته خوست لږ څه ناڅه بې خونده شوي دي په خوست کې هم دغې پارکونو ته خلک راځي بس هغه هم دا زنګو پاتې دي
په دې کې خلک خپل خوند اخلي سیلونه کې داسې خاص توپیر نشته سره. ډنډکی د ډېرو خوړه کلک دا خو ستاسې رواج دی او په خوست کې بیا دا زموږ ځانګړی رواج دی چې ډنډکی په اوله ورځ چې د اختر لمانځه نه راشو او مونږ تقریبا داسې یو دوه کلي یو داسې په ټولو کلو کې رواج دی. مونږ خپل یو کلی دی په هغې کلي کې د اختر لمانځه نه وروسته ټول په کورونو ګرځو او ډنډکی خورو. نوش جان مشاهدونکو دی همدا شیبه د هدف میډیا څخه ګوري پیغام به دې څه وي ورته؟ پیغام مې دا دی چې بس خدای دې همداسې امن لري، خدای دې همداسې سوله لري. خو یوه نیمګړتیا لا هم لیدل کېږي چې دا اوس 10 منټه وړاندې رانه چا ټلیفون وواهه، نو خدای دې داسې خلکو ته هدایت وکړي او که هدایت نه خدای دې برباد کړي. الهی امین کې خوشحاله اوسئ، ډېره زیاته مننه. کور دې ودان خوښ اوسئ، ښه چکر ولرئ، ښه اختر ولرئ. د ورور خبرې مو واورېدلې قدرمنو لیدونکو، خپرونه تر پایه پورې راسره وګورئ. قدرمنو لیدونکو لکه څنګه مو چې مخکې درته یادونه وکړله، موږ نن ماښام راغلی یاستو تقریبا ناوخته ده په پارک شهر کې یو. نه پوهېږم څوک درته معرفي کړم قدرمنو لیدونکو، موږ څوک چې د خدای تعالی څخه په اسمان غواړو هغه خدای راته په ځمکه را پیدا کوي. نوید جانه سلامونه، مینه، تېر شوی اختر دې مبارک شه. له هر څه وړاندې سهار صاحب تاسو ته او ستاسو د میډیا ټولو لیدونکو ته د زړه له کومې د مینې ډک سلامونه او دغه اختر مبارکي هم ورته وایم. الله دې ژوندی لره. ډېره زیاته مننه قدرمن چې سهار صاحب الله دې خوشحاله اوسئ، ډېره زیاته مننه. بارکزی صاحب څنګه شو چې په دې تور ماښام سره مخ شولو؟ والا باوره که زه خو بیخي ډېر زیات په لیدو د خوشحاله شوم. والله خوشحاله اوسئ سهار صاحب، دا ډېر وخت ته مې هم نه وي لیدلی. باور وکړه چې په لیدو ډېر زیات خوشحاله هم شوم، ځکه ډېر ښه ماحول ده او اختر ته راغلو، امن ده، امنیت ده. نو په همدې خاطر راوتلو چکر ته مله چې دې فضا نه هم خوند واخلو، تاسو غوندې ملګري هم پکې وینو، خوند به یې لا ډېر شي. ډېره زیاته مننه بارکزی صاحب. یو راز لیدونکو ته هم در سره شریک که چېرته خو زنګ منګ درته چا نه ووهلی چې مثلا سباون راغلی دی نن پارک هلکه دا در سره ګوري؟ یاره سهار صاحب داسې خو نه که چېرته زنګ وهلی وی بیا خو بیخي در مې ځان را رسو، خو دا چې اوس راننوتلم پارک کې او په تا مې سترګې ولګېدې باور وکړو بهر زیات خوشحاله شولم. خوشحاله اوسېږې، سترګې د خدای همیشه لره. موږ هم ستا په لیدلو باندې باور وکړه ډېر زیات خوشحاله شولو. بارکزی صاحب شعر و شاعري دې څنګه روانه ده؟ لږ معلومات لیدونکو ته ورکړه. سهار صاحب والا په داسې وخت کې خو شاعري مې کړې ده، خو میډیا کې دومره نه که نه رسنیو ته نه یم تللی او تا ته خپله معلومات ده چې زیاتره وخت کېږي چې له میډیا نه لرې یم، خو بیا هم پلانونه لرم له خیره اختر نه بعد یو څه پلانونه لرم چې بیا بېرته خپل فعالیتونه شروع کړم له خیره. ډېره زیاته مننه. د شعر او شاعري په باره کې راته وویلې، اوس راته څه ډالۍ کوې، څه راته وایې؟ لیدونکي دې په تمه دي، موږ ته په لاس راغللې، خالي دې نه پرېږدو، یو څه راته ډالۍ کړه چې لیدونکي دې هم وګوري او د شعر اورېدو څخه دې خوند واخلي. مننه سهار صاحب. دا چې داسې یو د پیسو داسې کومه خاصه آمدګي م نه لرم، خو څه مې چې په یاد کې یا په ذهن کې مې هغه به درته ووایو. هیله لرم چې ستاسو د میډیا د لیدونکو خوښ شي. نوال وایي موږ ته په سر سترګو منظور دی او که د جانان د لاسه خاورې ریوینه. ستا بیتونه ستا شعر موږ ته د قدر وړ د مهرباني اوري. ډېره مننه سهار صاحب. یو دوه بیته دي چې له سترګو تللې مې خوبونه تر څو به وي، له سترګو تللې مې خوبونه تر څو به وي، ستا جدایي او دا دردونه تر څو به وي، قتل هلک وکړئ په بدو کې خور ورکړي د پښتنو بد رواجونه تر څو به وي، قتل هلک وکړئ په بدو کې خور ورکړي د پښتنو بد رواجونه تر څو به وي. ډېره زیاته مننه. ډېره زیاته مننه. واقعیت دوه بیته خو ډېر دروند سوچ خیال تصویر پکې هر څه موجود و. بارکزی صاحب یو لنډ پیغام به د لیدونکو ته څه وي؟ مننه. خوشحاله اوسئ. لیدونکو ته مې دغه پیغام ده چې د خپل مور و پلار قدر و عزت وکوئ او له دې قوم پرستۍ نه له دې شیانو نه چې نه جوړېږي. ټول یو افغانان یو سره، ټول د یو ژبې خاوندان یو، بس ټول به سره یو موټی شي تر څو د افغانستان ودان شي له خیره. ډېره زیاته مننه. کور ودان خوشحاله اوسئ. قدرمنو لیدونکو، بارکزی صاحب له هغه شخصیتونو څخه دی چې همیشه یې په سوشل میډیا کې لیدونکي یاستئ، همیشه په سوشل میډیا کې کتلی، کارونه یې د ستایلو وړ دي، موږ ته قابل د قدر دی. ملتیا مو وکړئ، خپرونه تر پایه پورې راسره وګورئ.
لیدونکو تر څنګ مې یو بل ورور ولاړ دی غواړم له دې سره هم وغږېږم سلامونه ورور وخت مو په خیر وعلیکم سلام محترمه اختر مبارک صاحب په دې هیله چې روغ او جوړې او خوشحاله به وي ډېره زیاته مننه ستا د هم تېر شوی اختر مبارک وي نوم دې راته واخله نوم خو مې ده محمود استومان محمود د کوم ځای څخه راغلی د خوست ولایت نه د خوست ولایت نه راغلی کابل ته په پارک شهر کې څنګه د چکر څنګه و خوند در نه که پارک څنګه و لذت دې ترې واخیسته که نه ماشاءالله مونږ خو اوس لږ نیم ساعت کېږي چې هغوی ډېر ښایسته ده او ډېر امن فضا کې زندګي ده ماشاءالله ډېر کې خوشحاله یو په خوست کې دغسې پارکونه موجود دي یقینا خوست مونږ خپله تڼیوال پارک ده هغه ډېر هم ښایسته ده ډېر رش وي کې که نه ډېر خلک وي دوستانو تڼیوال پارک ماشاءالله هغه بیا بېله ښکلا لري افغانستان ټول ښکلی دی چا سره راغلی ملګري در سره څوک دي څو نفره راغلي یاستئ پس له دې به چېرته پلان لرئ چې چېرته به ځئ یاره پلان خو مو ده جلال آباد پورې مچ د سروبي مایان وخورو او یو دا انډیوال مې در سره نور بیا واپس به زه خړ خوست خړ خوست نه دی ما درته مخکې مې یادونه وکړه افغانستان ټول ښکلی دی سروبي میان دې یاد کړل تللی وې ودې خوړل که نه سبا به ځې یاره یقینا زه خو اوس رالم تقریبا مازدیګر رالم او سهار مې نیست ده انشاءالله چې لاړ سو او زه خپله ډېر شوق لرم ښه چکر ولرې مایان ډېر وخورې پیغام به د لیدونکو ته څه وي چې همدا شېبه د هدف میډیا څخه ګوري بس دا مو ده چې ښه امن ژوند خوښئ تعلیمونه وکړئ خوشحاله محبت ولرئ یو بل ومنئ او د حکومت شکریا ادا کړئ چې شکر یې ادا نه کړي بیا د حکومت بیا رانه ځي خوشحاله اوسئ هدف میډیا قدرمنو لیدونکو ورسېدلو د خپرونې د پای شېبو ته نن ماښام مو خپرونه درته د کابل ولایت په پارک شهر کې جوړه کړې وه په دې هیله یم چې د خوښې وړ مو ګرځېدلې وي د وطندارانو خبرې د هغوی خاطرې د هغوی چکرونه هر څه مو درته وړاندې کړل په دې هیله یم چې د خوښې وړ مو ګرځېدلې وي قدرمنو لیدونکو زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب په انسټاګرام ټیک ټاک کې مو فیسبوک کې مو هم تعقیبولی شئ تر بیا او بلې داسې خپرونې چې زه سباون سهار مو په درانه چوپړ کې حاضرېږم تر هغې زه او زما کامرمین مو پاک لیازال رب سپارو ښه وختونه ښې چارې د خدای په امان